د شاعرانو درې پاڼې قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو په سلامونو احتراماتو مهرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به وي او د صحت په کالیو کې منغښتې وي. قدرمنو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه پروګرام کې موږ د شاعرانو ورونو سره د دوی په شعر، شاعرۍ، شخصي ژوند او نورو بوختیاوو خبرې اترې کوو. نو قدرمنو، په دغه برخه کې نن زموږ سره خوږژبی شاعر خطیب روخان صاحب دی. دا چې ډېرو ملګرو بار بار غوښتنه کوله چې تاسو بیا هم لاړ شئ او د خطیب روخان صاحب سره دغه مراکره جوړه کړئ، څو شعرونه ترې ریکارډ کړئ او زموږ سره یې شریک کړئ. نو موږ وتوانېدو چې روخان صاحب تاسو ته په سکرین باندې راولو. نو قدرمنو، د ډېرو خبرو تېرېږو، راځو روخان صاحب ته سمدستي وار ورکوو چې تاسو سره ښایسته ښایسته کلامونه او غزل مې شریک کړي. روخان صاحب، لومړی خو زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم، ستړی مه شئ. سلامونه، نیکې هیلې احترامات پاچا صاحب تاسو ته، د شاعرانو درې ټولو مینوالو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. امیدوار یم چې د صحت په کالیو کې به رانغښتې وي. قربان چې ما ته مو خپل قیمتي وخت ضایع کړ، وخت مو راکړ. ډېر زیاته مننه روخان صاحب محترم. راځو په لومړیو کې یو غزل درڅخه اورو، بیا به مخکې ځو. قربان پاچا صاحب، غزل خو داسې دی چې پرېږده یې ونه شوه که نه سمه نخره مې غوښته، پرېږده یې ونه شوه که نه سمه نخره مې غوښته، هغه زموږ کره یو شپې ته مېلمانه مې غوښته. او بله ورځ مې د اختر سینګار کې ولیدلې، او بله ورځ مې د اختر سینګار کې ولیدلې، چاره کوله نه د شنو بنګو نشه مې غوښته. او سمه نخره وشوه همغه واده کړې جینۍ پاچا، سمه نخره وشوه همغه واده کړې جینۍ، بیګا په خوب کې وم جګ شوی هغه مې غوښته. او بیګا مې داسې خوب لیدلو چې معنا یې څه ده، بیګا مې داسې خوب لیدلو چې معنا یې څه ده، په مدرسه کې ګرځېدمه مایکاده مې غوښته. او ته مې لیدلې وې پرون د دغه سپي رقیب سره، ته مې لیدلې وې پرون د دغه سپي رقیب سره، روخان خو ګرم نه وم بس خوشې چې لانجه مې غوښته. قربان بچا صاحب، غزل خو داسې و. مننه، ډېر عالي و. نور قضاوت به لیدونکو ته پرېږدو. نو روخان صاحب محترم، راځو په دغه برخه کې یو څو پوښتنې کوو. هغه دا چې که دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي؟ قربان پاچا صاحب، شاعري خو د نن نه 3 کاله مخکې. 3 کاله؟ ماشاءالله، ډېر وخت هم کېږي روخان صاحب محترم. نو څومره شعرونه به دې لیکلي وي، تعداد یې درته معلوم دی او یا نه؟ تقریبا پاچا صاحب د خپلو شعرو مجموعه خو ګرانه هم ده، خو که بیا ووایم تر 800-900 پورې به وي. ماشاءالله. نو راځو ملګري، به دې په تمه وي چې تاسو د خولې خواږه خواږه غزل واورئ. نو غزلونه به درڅخه اورم. څه غزلونه درڅخه اورم؟ قربان پاچا صاحب، یو غزل به ووایم چې ستا د یو نظر لیدلو پسې غرق یم، ستا د یو نظر لیدلو پسې غرق یم، ښکلې یاره زه د تللو پسې غرق یم. او دا چې تور یم ښه رښتیا ووایم پیره، دا چې تور یم ښه رښتیا ووایم پیره، بد یې مه ګڼه په ښکلو پسې غرق یم. زه د کلي غره ساده بده سړی یم، زه د کلي غره ساده بده سړی یم، زه د ښار په نازولو پسې غرق یم. او ځان زور پکې روښانه د یار وینم، ځان زور پکې روښانه د یار وینم، زه خو ځکه په غزلو پسې غرق یم. او بل غزل ته به راشم چې زه چې ماشوم وم ما به هر وخت د یو څه جوړاوه، زه چې ماشوم وم ما به هر وخت د یو څه جوړاوه، د کاغذونو میانځ کې پټ به مې یو زړه جوړاوه. ما به ویل دا ستا زړګی قربان، زه چې ماشوم وم ما به هر وخت د یو څه جوړاوه، د کاغذونو میانځ کې پټ به مې یو زړه جوړاوه. او ما به ویل دا ستا زړګی به تل له ما سره وي، او دغه یو څه به مې، ما به ویل دا ستا زړګی به تل له ما سره وي، ما به زړګی په سپین کاغذ په دې نامه جوړاوه. او زما وجود کې به جذبه د شعر غزلو راتله، زما وجود کې به جذبه د شعر غزلو راتله، دی به چې کله کوچنی خال په تور رانجه جوړاوه. او هغه د کلي په خادۍ کې هغه مسته پیغله، هغه د کلي په خادۍ کې هغه مسته پیغله، کازده یې نه و خو د سره تاڼې ښه جوړاوه. او هغه د کلي په خادۍ کې هغه مسته پیغله، کازده یې نه و خو د سره تاڼې ښه جوړاوه. او د کلي هغه زوړ بوډا سکې د خدای وبخي، د کلي هغه زوړ بوډا سکې د خدای وبخي، چې مینو ته چیلم په مایکده جوړاوه. او خطیب روخانه چې لومړی مې شاعري کوله، خطیب روخانه چې لومړی مې شاعري کوله، غزل مې هر وخت داسې ګران لکه د غره جوړاوه. چې که د تورو شپو رڼا شمه نو خلي ولي، که د تورو شپو رڼا شمه نو خلي ولي، اوس که د یار بدن کې سا شمه نو خلي ولي. او په دې نړۍ کې دومره تنګ شوم چې خد نه لري، په دې نړۍ کې دومره تنګ شوم چې خد نه لري، مړ که دا نن او یا سبا شمه نو خلي ولي. او هغې مغرورې جینۍ داسې بدنام کړی یم،
هغې مغرور جنۍ داسې بدنام کړی یم که د پاچا د تج ښکلا شمه نو خلي ولي او ما د غربت د لاسه وبایلله خپله مینه ما د غربت د لاسه وبایلله خپله مینه اوس که د ټول جهان پاچا شمه نو خلي ولي او حقیقت وایم دروغ نه د خطیب روخانه حقیقت وایم دروغ نه د خطیب روخانه نه د دروغ مرد رښتیا شمه نو خلي ولي ډېر عالي دی ډېر زبردست ژوندی اوسه پاچا صاحب نظم ته به راشو پاچا صاحب چې دا امتحان دی او قصه دی خدایه د مرګ توپان دی او قصه دی خدایه ښار کې مو هره ورځ چاودنې کیږي د بېګناه خلکو وژنې کیږي نه راته ځوان او نه بوډا پرېږدي وخت نه سرتیری نه ملا پرېږدي هم مو مکتب هم مو ګودر کې وژني هم مو جومات هم مو منبر کې وژني هم مو مکتب هم مو ګودر کې وژني هم مو جومات هم مو منبر کې وژني او یو مو د لر او بر جهان نه پرېږدي بل خوا مو خپل مشران نه پرېږدي ویې خوړې زموږ مشرانو غوښې ویې خوړې د یتیمانو غوښې مسلمانان یو اخر ولې خدایه ستا بندګان یو اخر ولې خدایه نو ولې حد په موږ مرګونو کړی نو ولې حد په موږ ظلمونو کړی او خدایه تنګ شوي یو قیامت راوله خدایه تنګ شوي یو قیامت راوله خدایه باران یا د رحمت راوله او مړه کړو وحشت د محبت تږي یو مړه کړو وحشت د محبت تږي یو مونږ پښتانه ستا د رحمت تږي یو او نشکري نه کوم ګیلا کومه نشکري نه کوم ګیلا کومه دغه ګیلا له دې دنیا کومه او یا خو مونږ واخله مونږ په دار کا خدایه یا خو مونږ واخله مونږ په دار کا خدایه یا پښتونخوا ګل ګلزار کا خدایه خطیب روخان پکې تنګ شوی یم خطیب روخان پکې تنګ شوی یم وحشت کې ژوند کړم بدرنګ شوی یم خطیب روخان پکې تنګ شوی یم وحشت کې ژوند کړم بدرنګ شوی یم څه زبردست واه ډېر عالي ماشاءالله ډېر زبردست روخان صاحب په دې وروستیو کې ساده خوښې غزل اورو هغه غزل چې ډېر در باندې ګران غزلونه خو به ټول تا باندې ګران ځکه چې تا لیکلی شاعر ته خپل غزل ټول ګران وي نو هغه غزل چې ته ځان سره بار بار وایې هغه غزل در څخه اورو قربان داسې کوم غزل خو زما ځینې ډېر غزل دي چې په زړه مې لګېدل خو یو دا غزل کرایات و پاچا صاحب چې تا چې د نازک وجود سینګار کوو ما به بیا د شنو بنګو خمار کوو تا چې د نازک وجود سینګار کوو ما به بیا د شنو بنګو خمار کوو او ستا تصویر یې ولې راکوه راته ستا تصویر یې ولې راکوه راته ټوله شپه مې سترګو ته ازار کوو او څه وم پرې خبر چې به د بل وې ته څه وم پرې خبر چې به د بل وې ته ولې به مې دومره انتظار کوو او څه وم پرې خبر چې به د بل وې ته ولې به مې دومره انتظار کوو زه هغه صحنې اوس شاعر کړی یم زه هغه صحنې اوس شاعر کړی یم تا چې کړې ټپې ما یا کزار کوو او مخامخ مې نه وې در نظر یم دا غږ به مې ځان سره قرار کوو او زه هغه صحنې اوس شاعر کړی یم تا چې کړې ټپې ما یا کزار کوو